د 15 لک روپۍ غواړي خو د دې پلار سره د 15 پیسې وسم نه کېږي چې هغې له ورکړي خپل بچی ته آزاد کړي. دغلته د پوځ ادارې هم ناکامې دي. دا پته نه لګي چې د کچې ډاکوان د کوم ځای نه راغله. دوی سره دا دومره پاور دوی له چا ورکړی دی چې پوځ هم دغلته ناکامه دی. دلته که په جب کې چاقو ګرځی نو نشي ګرځولی. دغلته د کچې ډاکوان دي، روغ انسانان پښتانه بوزي، نمایش کوي په ویډیوګانو باندې، ظلمونه کوي. دغلته پوځ هم ناکامه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهونکی مهربانه بادشاه دی. قدرمندو، پیښور سیمه ده تکال پایان کې. دا د چاندي کټ درته ښکاري، دا نه د مدرسې دپاره دی او نه د جومات دپاره دی، نه د بیمار دپاره دی. دا د هغې ځوان دپاره دی کوم چې د کچې ډاکوانو سره بند دی، قید کړی دی او ډیمانډ ته کوي اخیری 15 لک روپۍ. دلته سړی حیران شي زمونږ ریاست، ادارې، چارواکي، حکومت ته چې وګوري. زمونږ پاکستان ماشاءالله ټول د پوځ سره دی. دغلته د پوځ ادارې هم ناکامې دي. دا پته نه لګي چې د کچې ډاکوان د کوم ځای نه راغله. دوی سره دا دومره پاور دوی له چا ورکړی دی چې پوځ هم دغلته ناکامه دی. دلته که په جب کې چاقو ګرځی نو نشي ګرځولی. دغلته د کچې ډاکوان دي، روغ انسانان پښتانه بوزي، نمایش کوي په ویډیوګانو باندې، ظلمونه کوي. دغلته پوځ هم ناکامه دی. نو که زرداري غواړي نو 15 منټه کې دا هر څه مسله حل کولی شي. زموږ د حکومت وخت نه دا مطالبه ده چې موږ سره د بھرپور منډه وي او زموږ دا بچی دی آزاد کړي. دلته 27 بیل دپاره پوځ د آخري قرارداد دپاره منډې وي، خو دغلته ناکامه دی چې د یو انسان ژوند بچ کړي. دغه خلک څوک دي؟ د دې په سر د چا لاس دی؟ بلها ځوانان یې اغوا کړل، په طریقې بوزي، بیا ترې د پیسو ډیمانډونه کوي په کروړو کې. نن د دې ځوان دغه داستان تاسو ته یږدو. دی والد صاحب دی، دلته د 15 لک روپۍ غواړي خو د دې پلار سره د 15 پیسې وسم نه کېږي چې هغې له ورکړي خپل بچی ته آزاد کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر. څنګه یې مشره؟ ښه. دا د زوی دی؟ دا مې چې زوی دی.